چا پوښتنه کړې ده یو سړی دی د سفر نیت یې دی سفر باندې ځي لیکن له مخه در دی چې د چیرې نیت کړی دی مثلا ته فرض کړه 88 کیلومتره باندې سړی مسافر کیږي 88 کیلومتره باندې سړی مسافر کیږي 48 میله 88 کیلومتره یا 48 میله باندې سړی مسافر کیږي دا حد دی د سفر اوس یو سړی دی دا نیت دی چې زه ځم مثلا ته اسانه مثال دا د غوزدار ته ځي یا چمن ته ځي یا ژوب ته ځي یو سړی د کوټې سره نو دا سړی چې د کوټې له ښاره ووتی بس مسافر بلل کیږي پر لارې باندې د ماپښین د لمانځه ټیم رالی د 4 رکعاتو پر ځای باندې 2 رکعاته دی ورباندې د مازګر د لمانځه ټیم ورباندې رالی د 4 رکعاتو فرض پر ځای باندې 2 رکعاته دی ورباندې اوس دا سړی پر لارې باندې روان دی په نیمایي لارې کې بیرته سودا سول چې یاره بس نه ځم 1000 روپۍ شو بیرته راوګرځېدی اوس بیرته چې په واپسي کې دی کور ته راځي دی به د سفریانه لمونځ کوي در څو پورې د کوټې ښار ته دی راننوځي ما ګوره مثال درته وویلي د دنیا هر ښار دا مثال لري در څو پورې چې دی بیرته د خپل ښار ته راځي د هغو د واپسي کې چې دی بیرته را روان دی یعنې د خو سفر نه کوي پوره په مابینځ کې بیرته ویل چې یاره بس نه ځمه بس راوګرځېدی اوس دا سړی به بیا د دویم وار چې را روان دی دی به سفریانه لمونځ کوي که به د اقامت لمونځ کوي نو جواب دا دی چې نه د ده دپاره لازمه دا ده چې د ده سفر نسو پوره د سفر حد یې نه کوي طی و هغه د سفر وځای ته نه ورسېدی د سفر اندازه څو میله دی یا څو کیلومتره دی هغه نسو پوره په مابینځ کې بیرته راوګرځېدی نو دا سړی مسافر نه بلل کېږي پره لمونځ به کوي که څه په لاره کې دی پر یو لوی دشت کې را روان دی مطلب 40 کیلومتره 50 کیلومتره دې خواته و دې خواته هېڅ شی لا نسته لیکن دی په دا دشت کې را روان دی بیا هم چې د ده نیت د سفر مات سو بیرته د خپل کور خواته راوګرځېدی په دا لاره چې بیرته را روان دی دی د سفر لمونځ نسي کولی پوره لمونځ به کوي په مسله به سړی سر خلاص د دې خوا چې ځي چې دا خپل د ښاره څخه دا څنګه ووتی د ښار د حدودو څخه لکه مثلا زموږ او ستاسې دا دی چې در دا ډیچې دې خواته ووتې بس سړی د مسافر بلل کېږي دې خواته چې در دا لږ پاس تېر سولې به دا سړی مسافر دی نو که چیرې دا سړی له دغه ښاره ووتی 2 لمنځونه راله 5 لمنځونه راله هر څو لمنځونه چې راله دا سړی مسافر دی قصر به کوي خو لیکن ده بیرته په نیمایي لار باندې دا و چې نه بیرته ځمه کور سفر نه کوم او د سفر حد نه دی لا پوره سوی ادخونو تقریبا 88 کیلومتره یا 43 میله دی بیرته واپسي کې را روان دی په واپسي کې دا سړی مسافر نه بلل کېږي پوره لمونځ به کوي دا مسله بیا مختلفو کتابو راخیستې ده رد المحتار دا مسله راخیستې ده 2 جلد صفحه 125 او دغه رقم بحر الرائق 2 جلد صفحه 119 فتاوی هندیه اول جلد صفحه 119